ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او ورسره د همکارو مؤسسو پر مټ په شاوخوا 12,000 جریبه ځمکه د ستروسو، شفتالو، الوچو، سرو املوکو او یو شمیر نورو تازه میوو بڼونه جوړ شوي. د ننګرهار کرنې رئیس مولوي محمد ولي محسن وایي باغدارانو ته عامه پوهاوی ورکړی او د باغ جوړېدو پر وخت ورسره د تخنیکی ټیمونو پر مټ لازمه همکاري کیږي. سالویخ جریبه ځمکو کې بدیل معیشت پر رابطه ستروسو باغونه جوړ شوي دي. هغه بودیجه د امارت اسلامي بودیجه وه او بعضې سچ لکه نورو ولسوالیو کې او خاص کر په دغه ځای کې زمونږ هم ګډه هم د مؤسساتو له درکه هم د زمونږ د وزارت له درکه بودیجه او چې دی په دې رابطه باندې باغونه جوړ شوي دي او زمونږ د خاص کر د سرخرود ولسوالۍ ترویج مدیران هڅه کوي وخت په وخت د بزګرانو سره همکاري وکړي او روزنه ورکړي او په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د سرخرود ولسوالۍ ککړک سیمې یو تن کروندګر د لاغا چې په خپل ځمکه د شفتالانو بڼ جوړ کړی وایي باغداري خواري ډیره غواړي خو ترڅنګ یې ګټه هم ډیره ده. او موږ په دغه منطقه کې دغه باغداري لرو چې لکه الوچه سوله، شمتالو سولو او په زمین کې غم لرو، نارنج هم لرو، بعضې ژویو کې دغه قسم ته شیان موږ میوجات موږ لرو. خو په دې کې موږ سره دولت موږ ته سره هم راکړې ده، تخمونه هم راکړي دي. خو موږ دولت نه دا غواړو چې موږ ته په دې کې لږ هغه اضافه کړي، موږ ته لکه سره او دغه تخمونه چې دي دا موږ ته اضافه کړي. د ککړک سیمې یو بل کروندګر یوسف خان وایي که چیرې باغدار په خپل وخت د بوټو شاخبوري او پالنه وکړي نو حاصل به یې څو چنده زیات وي. موږ دغه منطقو باندې باغداري لکه الوچه او شمتالو او د سره املوک دا شیان دا منطقه د موږ د دې لپاره ډېره ښه مناسبه ده او ډېر حاصلات ورکوي او موږ سره دولت کومکونه کړي خو دغې په پرتله باندې باید دا کومکونه موږ سره زیات شي. دا موږ ته کفایت نه کوي، باید دا موږ حاصلونه زیات شي، یو په 2 حاصلونه دې موږ کېږي او دغه منطقه ورته مناسبه ده او باید په دې څنګ کې موږ ته کاچکانې او دا شیان موږ ته راکړي چې د موږ دا ونې او دا شیان پرمختګ وکړي او دا باغداري د موږ سره برابر شي. هیواد کې د باغداري په زیاتوالي سره تر ډیره په کوردانه د تازه میوو غوښتنې پوره شوي او د بهرنیو هیوادونو میوو ځای یې نیولی.